السلام علیکم ګران مینوالو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. مینوالو، په دې ویډیو کې ما تاسو ته د کرکټ نړۍ نه ډېر زیات مهم خبرونه راوړي دي. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښ شوي ورسره لایک او چینل مې حتماً سره سبسکرایب کړئ. ایون مورګن له هر ډول کرکټ څخه استعفا وکړه. د انګلستان د کرکټ ډلې پیاوړي لوبغاړي ایون مورګن همدا نن له کرکټ څخه استعفا وکړه او له دې وروسته مینوالو دا هېڅ ډول کرکټ لوبه نه ترسره کوي. ایون مورګن مینوال د انګلستان لوبډلې لپاره تقریبا 14 کلونو راهیسې کرکټ لوبه ترسره کوله. انګلستان کرکټ لوبډلې مینوال د ده په کپټانۍ کې د 2019 کال نړیوال جام وګټه. رضا خان کاکا مریض دی. د افغانستان د کرکټ لوبډلې ځانګړی مینوال رضا خان کاکا مینوالو چې افغان لوبډله تقریبا په هر میدان کې تشویقوي او هر چیرې چې د افغانستان لوبې دی ورسره وي تر څو افغان لوبډله تشویق کړي، اوس د ناروغۍ په بستر پروت دی. مینوال رضا خان کاکا د افغانستان د کرکټ لوبډلې یو سپینګیری مینوال دی او اوس د ناروغۍ په بستر پروت دی. هغه د څو ورځې راهیسې مینوال د ناروغۍ په بستر پروت دی او له مریضۍ څخه سر ټکوي. نو مینوال زه تاسو څخه غواړم چې هغه ته دعا وکړئ تر څو زر تر زره جوړ شي او افغانستان ملي لوبډله تشویق کړي. د افغانستان او اماراتو لوبې په ژوندۍ بڼه نشریږي. د افغانستان او اماراتو ملي لوبډلې ترمنځ کوم درې شروع سیریز دی چې د روانې فبروري میاشتې په 14 نیټې په پیل او د همدې میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي. دا لوبې مینوال اوس تاسو کولی شئ په افغانستان او نړۍ کې په ژوندۍ بڼه په تلویزیون باندې وګورئ. دا لوبې مینوال په افغانستان کې د ملي سپورت تلویزیون څخه نشریږي. تاسو کولی شئ دا لوبې د ملي سپورت تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې وګورئ. مینوالو دا هغه څه چې ما غوښتل تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کړم. هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. تر بلې ویډیو پورې مې په لوی الله پاک سپارم.